داسې یوه اسانه طریقه چې هره ښځه او جینۍ ورباندې معلومولی شئ چې دا له موږ سره مینه او ملګرتیا لري او که نه. که تاسو هم په دې عجیبو او ښایسته معلوماتو ځان خبرول غواړئ نو دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ تر څو ټول پټ رازونه درته بیان کړم. له هر څه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب نو دا هم درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. څنګه پوه شو چې یوه نجلۍ یا ښځه موږ سره مینه لري؟ اول، په تاسې میینه ښځه نه پرېږدي چې له نورو ښځو سره خبرې وکړئ او که چیرې مو له یوې ښځې سره وویني په خبرو باندې نو غوسه به یې له ورایه په مخ کې ووینئ. دوهم، کله چې تاسې سره مخامخ کیږي نو ځینې عجیب حرکتونه ترسره کوي. د مثال په توګه که چیرې تاسو په خپل مخ باندې لاس وهئ نو هغه هم ورته کار ترسره کوي. د خبرو کولو پر مهال ستاسې په لور کږېدل، په خپلو ګاڼو او چشمو باندې لاس وهل او د خبرو اترو پر مهال له تاسې څخه سترګې نه اړول. دریم، هغه ښځه یا نجلۍ چې له تاسې سره مینه او د واده لیوالتیا لري تل به هڅه کوي چې له انټرنیټ، کاري ځای، زده کړو ځای او نورو لارو څخه تاسې سره ملګرتیا جوړه کړي. څلورم، که چیرې کومه ښځه یا نجلۍ له تاسې سره د واده کولو هیله او مینه ولري هیڅکله نه درته وایي چې کار لرم، ځان تل ستاسې لپاره اوزګار او چمتو ښیي. تاسې به هیڅکله له یوې مینې او لیوالې ښځې څخه دا ډول جملې وانه ورئ. د مثال په توګه، بیا به وګورم چې وخت لرم او که نه، اوس نشم کولی یا نه پوهیږم چې وبه کولی شم او که نه. پنځم، که غواړئ پوه شئ چې ستاسې د علاقې او مینې وړ کس ستاسې سره مینه لري او که نه نو سترګو ته یې وګورئ. که چیرته مقابل کس تاسې سره علاقه ولري نو خامخا به درته وګوري او مخ به ونه اړوي، بیا به درته وګوري او ستاسې په لیدلو به ستړي نه شي. کله چې د یو کس سترګې دایم ستاسې په لور وي نو معنا یې دا ده چې ستاسې طرف ته تمایل لري. شپږم، هغوی چې ورباندې ګران یاست ستاسې د کړنو تقلید کوي. څه چې ستاسې خوښیږي دوی یې خوښوي او هڅه کوي هغه څه ترسره کړي چې ستاسې د علاقې وړ دي. اتم، هغوی چې تاسې سره روابط لري هڅه کوي چې ستاسې توجه جلب کړي. نهم، کله چې یو څوک غواړي اړیکه درسره جوړه کړي ستاسې خبرې تاییدوي او زیات خاندي. هغوی ممکن ستاسو هغو خبرو ته هم وخاندي چې هیڅ د خندا وړ نه وي. لسم، کوم کس چې تاسې سره مینه یا علاقمندي لري نو خوښوي تر څو ستاسې په هر څه پوه شي. هغه ستاسې د کورنۍ شخصیت، د خوښۍ موسیقي، فلم او نور بېلابېل مسایلو په اړه پوښتنه کوي. د مقابل شخص هدف دا وي چې ستاسې لیوالتیا وپېژني تر څو وکولی شي له تاسو سره ګډې لیوالتیاوې پیدا کړي او اړیکه نوره هم مخته بوځي. درنو دوستانو، د نن ورځې ویډیو مو تر همدې ځایه وه، په دې هیله چې تاسو به له معلوماتو خوند اخیستی وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم لایک کړئ. مننه.